مفتي صاحب خلاف هم خلک پوسټونه کوي چې مفتي صاحب وفات دی او مفتي صاحب ولې رپورټ نه کوي ولې د هغې خلاف رش کوي دا ویډیو وګورئ په دې کې به ته مکمل حقیقت بیان کړمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا کس خو ګورئ په دې سکرین باندې دا بله ورځ د یو دروغو پوسټ شیر کړی چې هغه کس وفات شوی بابو صاحب. نو خلک مفتي صاحب خلاف هم دغسې پوسټونه کوي او چې مفتي صاحب وفات شوی دی. نو مفتي صاحب خو په چا نه رپورټ کوي نه په اف آی آر ده. د مفتي صاحب خلک د ښو اخلاقو نه غلطه پیدا اخلي او د مفتي صاحب خلاف دغسې قسم پوسټونه کوي. ګوره د مفتي صاحب غټو خلکو سره تعلق شته، افسرانو سره تعلق شته، په سرکاري خلکو سره تعلق شته او مفتي صاحب بیا هم د دې خلاف چې کوم د مفتي صاحب خلاف پوسټونه کوي چې مفتي صاحب وفات دی یا ورپسې کنځلې کوي بیا هم مفتي صاحب د دې خلاف یو رپورټ پې نه کوي یا داسې نور اف آی آر پې نه درج کوي. نو مفتي صاحب ګوره دا ته به سټرګل کوي چې زه اوس وایم چې په خپل کور کې د دا چنغړکو به وباسې که ته سهار د شپې یو ځای او سر د بل ځای نه و د سړي به ویلی خو زه خو پوهېږم چې ټپوس یې چا راپورته کړی یا داسې نور اف آی آر پې نه درج کوي. نو مفتي صاحب ګوره دا اخلاق دي. ګنې مفتي صاحب په ګنټه کې چې کوم خلک د مفتي صاحب خلاف دغسې پوسټونه شیر کوي چې مفتي صاحب وفات دی یا ورپسې کنځلې کوي دا کسان به په ګنټه کې دننه ګرفتار کړي. خو مفتي صاحب شر نه خوښوي. مفتي صاحب یو اخلاقي انسان دی. په دې وجه باندې داسې قسم خلکو خلاف څه دغه نه کوي ایکشن نه اخلي. دا د مفتي صاحب اخلاق وګڼئ او مفتي صاحب خلاف دغسې پوسټونه مه کوئ. د دې نه پرهیز وکئ. ګوره مفتي صاحب هم خاندان لري، نور خلک لري، خپلوان لري او هغوی چې داسې د پوسټونه ګوري چې مفتي صاحب وفات دی ګوره د هغوی زړه ته تکلیف میلاویږي. تاسو مفتي صاحب زړه ازاروئ خو مفتي صاحب بیا هم څه نه وایي. مفتي صاحب زړه مه ازاروئ. ګوره مفتي صاحب ګوره هر څه کولی شي. بیا ګوره که راپاڅېدو یو ځل ستاسو خلاف یې څه دغه وکړو نو بیا به تاسو لګوئ چې مفتي صاحب شر جوړ کړو. مفتي صاحب ګوره د ښو اخلاقو نه غلطه پیدا مه اخلئ. مفتي صاحب چا پسې خو اوسه پورې کنځلي یو پسې هم نه دي کړي خو تاسو لګیا وئ کله پوسټونه کوئ غلط پوسټونه کوئ او به د دې ویډیو شیر هم کوئ د ثواب په نیت چې هغه خلکو ته ورسي چې هغوی ته دا پته ولګي چې مفتي صاحب دومره اخلاقي انسان دی او دومره اخلاق پکې دي نو هغوی به کیدای شي په دې ویډیو باندې پوه شي او دغه